بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې مې ستاسو دپاره یو څو لغتونه راوړي دي چې په دې وړوکي کلاس کې به درته ایکسپلین کوم. ملګرو، کلاس تر پایه پورې وګورئ. که په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم وګورئ. راځئ چې خپل نننۍ کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سراسر ډیفایل ګنده، یعنی یو ګنده څیز ته موږ په انګلیش کې ډیفایل ویلی شو. ډانټ، همت بیلل، یعنی یو کس خپله حوصله وبیلي یا همت وبیلي نو دې ته په انګلیش کې څه وایي؟ ډانټ. انوای، حسد، حسد ته په انګلیش کې وایي انوای. هنټ، اشاره، یو کس ته اشاره کول یا یو کس ته د یو څیز طریقه ښودل، یو کار ورته چې مطلب دا به داسې کوې نو دې ته په انګلیش کې وایي هنټ. ارګومنټ، دلیل، دلیل ته په انګلیش کې وایي ارګومنټ. ایسټس، اساسي، د یو کس چې څومره مال ورسره څومره ورسره جایداد دی د هغه ټولو ته مطلب په انګلیش کې موږ سمپل ویلی شو ایسټس. شیر هولډر، حصه دار، یعنی یو کس یو کاروبار کوي یا یو بل څه کار کوي نو هغه سره چې کوم کس شریک هغې ته په انګلیش کې وایي شیر هولډر. انشنټ، زوړ، زوړ شي ته موږ په انګلیش کې ویلی شو انشنټ، یا زوړ هم ورته موږ ویلی شو، موږ ورته په پښتو کې پخوانی هم ویلی شو. نیلز بایټ، نوکان خوړل. تاسو به ډېر کسان لیدلي چې د هغو دا عادت چې هغو خپل نوکان په غاښونو باندې چیچي یا خوري نو دې ته په انګلیش کې وایي نیلز بایټ. کیو، غار، غار ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو کیو. ماونټین، غر، غره ته په انګلیش کې موږ ماونټین ویلی شو. فلین، میدان، موږ ویل که دا ځای خو ډېر فلین دی، یعنی ډېر هوار دی، یو میدان دی نو دې ته په انګلیش کې وایي فلین. بیګین، شروع کول، یو کار شروع کولو ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ بیګین. پیوپل، شاګرد، شاګرد ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پیوپل، یعنی یو کس د بل استاد نه مطلب څه زده کوي نو هغه کوم کس چې څه زده کوي نو هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پیوپل. اپریسټ، مظلوم، یعنی په کم کس باندې چې څوک ظلم کوي په چا باندې چې کم ظلم کیږي هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اپریسټ. کیډ، کمینه. سیل اف، په ارزان قیمت باندې هر څه خرڅول، یعنی تا سره یو څیز درسوی تی په ارزان قیمت باندې یا په کم قیمت باندې خرڅی دی ته په انګلیش کې موږ سیل اف ویلی شو. کارټ، کارټ چې کومه دی دا وایي ټوکرۍ ته. ټیبل کلات، دسترخوان، دسترخوان ته په انګلیش کې ویلی شو موږ ټیبل کلات، او دې ته موږ په انګلیش کې سمپل میټ هم ویلی شو. ایمولیټ، دا وایي تعویض ته، کم تعویض چې خلکو په غاړه کې اچولی یا په لاس کې کوم اچولی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایمولیټ. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو، ما له اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوې ویډیو کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.